قد مرغو متعلق فرمایي چې کم وخت کې د بچو ورځې نو ښکار مه کوه. ولې که دا مارغه دې مړ که دا بچي به یې څه خوري؟ ګوره دا رحم شو. ښه چې بیا ښکار کوې نو بچي ساته، ماشومان بچي مه وژنه. خو زمونږ په وطن کې خلک په دې دریابونو کې دارو اچوي چې دارو واچي ټول کبان تباه شي. دا ظلم دی او ګناه ده، ځکه دا غټ کبان خو ستا د خوراک دپاره دي، دا ماشومان بچي خو ستا د خوراک دپاره نه دي. نسل دې ولې غرق کړ؟ یا بعض انسان کالتوس واچوي نو په کالتوس باندې غټه واړه ټول هلاک شي او تباه شي. دا خو تا نسل برباد کړ. چې کوم غټ کبان دی هغه راونیسه، هغه ښکار که، هغه ستا د فایدې دپاره دي. او چې کوم ماشومان بچي دي چې دې مړه کړل، ظلم دی وکړ چې دا غټ شوي وي، څونه فایده به یې خلکو ته رسولې وه. دا په مخلوق رحم شو که نه شو؟ او بیا اعلان وکړه چې کوم وخت یو حیوان بچي پالي او ماشومان بچي ورته دغه وخت کې به دا نه ښکار کوي. دارنګې مرغۍ، دا د نبي علیه السلام مبارک په حیواناتو ورونو رحم دی. او یو موقع کې فرمایي وی الله ما ته جنت هم وښو، الله راته دوزخ هم وښو. وی په دوزخ کې مې یو ښځه ولیده په اور کې سوځېږي او یو پیشو پې چکونه لګوي. وی د الله رسوله پیشو پې ولې چکونه لګوي؟ وی دې ښځې دا پیشو تړلې وه، نه خپله خوراک ورکو او نه پرېښوده چې ځان له په دې ځمکه خوراک را پیدا کړي. هغه پیشو د لوږې د لاسه مړه شوه. نو پروردګار هغه ښځه د هغه پیشو په بېرحمۍ کې نیولې ده او جهنم ته یې لېږلې ده. ګوره په یو پیشو یې رحم نه دی کړی، ولې په پیشوګانو هم رحم کوي. او هغه بله ښځه مې په جنت کې ولیدله، او حدیث کې راځي چې ګناهګاره ښځه مې جنت کې ولیده. هغه څنګه په لاره روانه وه، څوکې به یو کوي لورله. وی چې ویې کتل نو د کوي په غاړه یو سپی دی، ژبه یې روستې ریستې ده او اوبه نشته، د تندې نه دم راغه سپی تنګ دی چې د کوي د غاړه هغه خټه څټي. وی ما وی چې ما ته څومره تنده رسېدلې ده، معلومیږي دا چې د سپي ته هم دغسې تنده رسېدلې ده، لګېدلې ده. چې ورغله دا ښځه نو اوبه خو وې نه، برقه خو ونه، نو موزه یې خپله وویسته او د سر نه یې لوپټه کوزه کړه، هغه موزه یې پرې وتړله او کوي ته یې ورښکته کړه، هغه موزه یې د اوبو ډکه کړه راویویسته، هغه سپی یې سیراب کړ. نو رب العالمین د هغه سپي د هغه سیرابولو، په هغه سپي چې دې ښځې رحم وکړه، ګناهګاره ښځه الله معاف کړه او جنت ته ورسوله. دا نبي علیه السلام خپلو صحابو ته اعلان کوي. صحابي د تپوس کوي، وایي د الله رسوله وان لنا فی البهائم لاجرا، په څاروو کې او په سپو کې هم زمونږ ثواب شته. وی هر جاندار شي چې ستا پکې وي چې تا پې رحم وکړه، الله به دله اجر او ثواب درکړي. دا رحمت نه شو؟ په څارو رحم، په سپي وی رحم کوه، په پیشو باندې رحم کوه، په مارغانو باندې رحم کوه. دا د نبي علیه السلام مبارک ویناګانې دي چې موږ ته فرمایلي دي. خرمارونو نور عامو مخلوقات باندې د الله تعالی رحم. دا شنه بوټي خلک کري که نه، چې کم د میوې بوټي وي او شین وي دا مه وهه. ولې؟ ځکه چې دا خو په مخلوق بېرحمي شوه. پرې چې انسانان یا حیوانات د خوراک وکړي. اوس هم زمونږ دا پښتانه وی لکه کچه بوټی چې څوک تبر ورخلاص کچه بوټی یې مې وهه، دا غټ بوټي ووهه، بې ځایه مه وهه. هر که څه ضرورت ورته وي نو کوه. کافرانو باندې څومره رحم د نبي علیه السلام، په غلامانو باندې څومره رحم د نبي علیه السلام. حضرت زید رضی الله عنه، زید ابن حارثه، دا د خدیجې رضی الله تعالی عنها غلام، او چې کله بیا د نبي علیه السلام مبارکه بیبي شوه نو دا زید نبي علیه السلام ته وبخه، چې دا مې تا ته وبخه. دې چېرته چا د مور او پلار نه ماشوم را تښتولی، ډېر خوبصورت هلک او د نبي علیه السلام سره لوېده، چا غلام کړی نو مور او پلار ورپسې سرګردان و، جړل به یې ورپسې تر دې حده پورې چې مور به بار ووته صحرا ته او د ځان نه به یې سر شوکاو چې زما زوی زید به کوم دی، او چې نور به راوخته نو دا به په نور ولاړه وه، یاره دا انور به زما په زوی لګي او که به نه لګي. او چې باران به شو نو جړل به چې دا باران به زما په زوی لګي او که پې نه لګي. که زول او طوفان به شو، یاره چې زما زوی باندې به دا زول او طوفان لګي او که به نه لګي. نه وه خبر غریب د زوی نه چې څنګه به الله یې داسې حالت نه مسلمان وساتي، ګران کار. چې د حج له څوک راغلي دا زید یې ولیده، هلکه ته زید خو نه یې؟ وی زید خو مې نوم دی. وی د حارثه پلار د حارثه نوم دی. وی تا پسې خو ستا مور سر ویښتو باسي او شعرونه ویل او جاړي در پسې او پلار او ټول در پسې ګرځي، ته کوم ځای؟ وی زه خو دې مکه مکرمه کې یم. د چا غلام یې؟ د نبي علیه السلام مبارک نوم یې ورته واغست. هغې چې خپل کلي ته لاړل، مور پلار ته یې ویله الوی مبارک شه زیرې در باندې څه چل دی؟ وی ستاسو هغه ماشوم هم دله پیدا کړ. وی کوم ځای دی؟ وی په مکه کې د پلانکي سره. خوشحاله شو ډېر زیات، بلا تحفې تحایف ډالۍ را واغېښتې او نبي علیه السلام مبارک له راغلل. دا ځای دی لالي دی نه دی، تپوس یې چا نه و. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته مخامخ کېناستل، صفتونه یې شروع کړل. تاسو ډېر ښه خلک یې جي، تاسو خاندان ډېر ښه خاندان دی، تاسو دا جانو خدمت کوئ، د مسافرو د ډوډۍ خیال ساتئ،
نبی علیہ السلام مبارک هوښیار وپېښ وی چل څه دی چې د ما صفتونه هم شروع کړل څه چل دی وی صاحب تا ته هم یو جت پېښ دی او چې څومره پیسې ته غواړې موږ درکو وی الو وایه پیسې پرېږده وی زموږ یو ماشوم دی زیاد او تا سره دی او ګورې په ټوکړه کې وله د مور د سر د ویښتو هغه نمونه هم راوړې وه وی مور ورپسې جاړي او دی د مور د سر ویښته دي چې دې بچي پسې د خپل سر نیستي دي او دا شعرونه یې ورپسې جوړ کړي دي او پلار او ټول ورپسې جاړي او دا ډېر د مور او پلار چا را تختولی صاحب مونږ راغلي یو چې څومره پیسې غواړي مونږ درکوو خو دا ماشوم مونږ سره ولېږه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ورته وی داسې کار دی هېڅ فکر مه کوئ زه به ورسره وغواړم یو فیصله به کوو که هغه تاسو سره تلل غوښتل بې پیسو ستاسو دي زه ورته غږ نه کوم زیري در سره پیسې در نه اخلم خو که هغه در سره نه ته نو ګورئ مونږ بنو هاشم چې زمونږ نه څوک ځي نه مونږ یې په زور نه شړو په زور به نه تاسو بوځئ نه به یې په زور زه درکوم هسې نه چې په زور یې ونیسئ هغه چغې وایي او تاسو یې بوځئ دغې ته هم نه پرېږدم او که تاسو سره تلل غواړي بې پیسو خیراتي ستاسو هغې ډېر خوشحاله شوې بس صاحب دا شرط منظور دی هغې وی چې مونږ اوس تره ووینې ورونه ووینې څنګ به دې مونږ سره نه دي او چې د مور هغه جړا ورته یاده کړو او د مور د سر دا ویښته ورته وښایو دی به زمونږ نه مخکې منډې وایي ځای دې راوغوښته کښېنو ځای له دا پېژنې دا څوک دی او د الله رسوله دا زما تره دی دا بل څوک دی دا فلان کې دی دا بل څوک دی دا فلان کې دی دا ورته معلومات اخیستل چې هسې نه بېځایه څوک بونه دي وی ښه دوی تا پسې راغلي دي او تا بوتلل غواړي بچې زما د طرف نه تا ته اجازت دی مور در پسې خفه ده او پلار در پسې خفه دی او هغوی تا لیدل غواړي نو تا ته زما له طرف نه اجازت دی بلکل دوی سره لاړ شه چې هغه مور او هغوی دې خوشحاله شي په جړا شوې زه خو نه دم هغه تره ورته هغه د نرمۍ هغه خبرې او د مور د جړا هغه قصې او هغه شعرونه او هغه هر څه وایي چې د زړه کې نرمي را شي او را سره لاړ شي بچې غلامې جوړ دا خو دلته ته غلام او د بل مړی او هلته چې لاړ شي خپله ځمکه دی دا خپل کور دی خپل رونه خپل تربوران خپل مور او پلار او خوشحاله ژوند په دې قربانې دا اخلي او هغه نه اخلي او مور در پسې خفه ده چې دا هر څه یې ورته ووایي که نه او ورته وایي داسې کار دی چې ما له د حارثه په ځای رب العالمین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان پلار را کړی او د خپلې فلانکۍ مور په ځای ما له رب العالمین د حضرت خدیجې په شان مور را کړی او د خپلو خویندو په ځای ما له الله د فاطمې او د زینب په شانتې خویندې را کړي دا قربان کړم دا پرېږدم وی در به شم د پلار ملاقات به مو کړم د مور ملاقات به مو کړم زه به بلکل درځم خو هغه جون ته مې سلام دی هغه نه اخلم دا غېږ د نبي علیه السلام مبارک دا راته قبول دی که هغوی پرې ډېرې وسې وکړئ نبي علیه السلام ورته ویې ګورې زه غږ نه کوم خو دا شرط چې په زور به یې نه بوځئ وی نه بس مونږ خو د ده د خوشحالۍ لپاره وایو چې دی دلته خوشحاله دی بس مونږ هم پرې خوشحاله یو معلومېږي دا چې تاسو یې لکه د بچي ځان سره خیال ساتلی دی که نه ځکه خوشحاله دی پلار پرېږدي مور پرېږدي او تاسو قبلئ بس دا یې در سره مبارک خو چې دا هغوی وی هغوی ته روان شو نبي علیه السلام ګوره بیا څومره رحم دی اعلان یې وکړ وی اوسه پورې خو دا زید د حارثه زوی و زما غلام و د نن نه پس به زید ابن حارثه نه وایې زید ابن محمد چې دا زید د محمد صلی الله علیه وسلم زوی دی دا زما زوی شو بس د حارثه نوم ترې کټ شو زما زوی شو او دومره مینه ګنې غلام سره څوک دونه مینه کوي ترمذي شریف کې حدیث دی چې دې چېرته تللی و په سفر نو چې راغې نو دروازې اواز نبي علیه السلام بار واورېده نو تپوس یې وکړو وی دا خو د زید اواز معلومېږي وی او نو لنګ یې والې و په شی کمیس څادر ورته پرېوته دا بره ولې ښکارېدل ور منډه یې کړې وله ورته ورپاسېد او ځان ته یې را تر غاړه باس او ښکلاو به دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مریانو متعلق جو او د ده بچي اسامه حدیث پاک کې راځي اسامه را ده زوی د دې زید او تک تورو د رنګ نه زید خشته و هغه تورو ده او ماشوم نو عایشه صدیقه فرمایي وی نبي علیه السلام دقه ځان سره په کونډۍ د اسامه کېنولي د غلام زوی ښه په دې کونډۍ وی قڼه یې راوبېده قڼه پوزه یې راوبېده د هغه ماشوم او د خاورو خیګو ډک دی ماشوم پوزه یې راوبېده وی ما ور منډه کړه چې د ماشوم له پوزه پاکه کړه عموما چې د ماشوم پوزه راوبېږي نو مور ورشي هغه د پلار غېږ کې کوم ناست هغه مور له پوزه پاکه کړي وی ما ور منډه کړه چې ورېږه د ماشوم له پوزه پاکوم وی نبي علیه السلام مبارک په خپلو هغه نیازبینو قیمتونو لاسونو باندې وله په خپله پوزه پاکه کړه وی اخواشه عایشې زه وله پوزه پاکوم وی عایشې وی دا ماشوم مې ډېر خوښ دی ګورې ته مو سره مینه کوه دا مې ډېر خوښ دی ته مو سره مینه کوه دې ته محبت او مینه موږ نن څه کوو غلامانو سره نن موږ څه کوو خپلو نوکرانو سره نن موږ څه کوو د خپلو همسایو سره نن موږ د خپلو زمیندارو سره څه کوو نن موږ د خپل دکاندار سره څه کوو خو چې لږ د چا پې وس بر دی نو خپل زمیندار
خپل نوکر خپل مزدور هغه د جاهلیت د زمانې د غلامانو نه زیات ساجون ورسره تېروي څوک به وکړي داسې یو هلک یو سړی وله ډوډۍ پخه کړي یو بیرا یا یو نوکر او ځان سره یو ځای ډوډۍ ته کښېني سوال نه پیدا کړي یا په کور کې د چا خدمتګاره ده او هغه خدمتګاره ډوډۍ پخه کړي چا ځان سره اوسه پورې یو میز په یو کاسه کښېنولی چې راشه ما سره کښېنه نه او رسول الله صلی الله یا د یو خدمتګار د بچي یا یو زنانه چې ورکره خدمت کړي د هغه د بچې چا په خپل غېږ کې اخیستی او بیا چې پوزه بېدلې ده نفرت چې خلک کوي خپل زوی له څوک پوزه نه پاکوي او رسول الله سم ګوتو مبارکو ته وګوره څومره قیمتي ګوتې هغه ګوتې زموږ د علماو دا عقیده ده او دا د عقایدو مسله ده چې کومه قبر مبارک کې نبي علیه السلام مبارک دفن دی او آرام کوي او د هغې د وجود مبارک سره کومه خاوره لګېدلې ده په قبر کې وجود مبارک سره کومه خاوره لګېدلې ده وایي دا په عرش نم په قیمت کې زیاته ده ولې دلیل یې څه وایي ځکه چې دې سره د رسول الله سم وجود لګېدلی دی علماء لیکلي دي او عرش سره خو د الله وجود نه دی لګېدلی نه د الله داسې وجود سره لکه زما ستا په شان دی چې په عرش د پاسه ناست دي هغې ته خو د عزت نسبت دی او دې سره د رسول سره وجود لګېدلی نو کومه خاوره چې د نبي علیه السلام مبارک وجود ورسره لګېدلی دی دومره قیمتي ده نو خپله د رسول الله سم لاس مبارک به څومره قیمتي وي نو د اسامه قمې به څومره قیمتي وي چې نبي علیه السلام مبارک یې پې پاکوي دا د رسول الله سم د غمریانو سره محبت او مرض وفات کې اعلان کوي الصلاه او ما ملکت ایمانکم ای خلک ګورې د مونځ خیال ساتئ او د نوکرانو غلامانو وینځو او د همسایه او د مزدورانو بډې خیال ساتئ قدر به کوئ دا رحم دی نور څه شی یو ځل نبي کریم صلی الله علیه وسلم جومات کې ناستو یو اوښ راغی جومات ته راننوته صحابه منې کو هله منې کوي اوښ جومات ته راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم پې پوه شو وی پرېږدې د ساجت راوړی اوښ نیغ جومات ته راننوت د نبي علیه السلام مبارک حکم و چا منې نه که خو چې جومات ته راغې خلک یې پرېښودل او د نبي علیه السلام خواله نیغ راغی په ځمکه سم لاس دا اوښ او دا خپله غړانګ یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپو ته هسې مخامخ کېښود او برلار یې شروع کړه لکه دا اوښ برړېږي نه چې څوک یې ووهي او برلار شروع کړي او د سترګو نه یې اوښکې روانې شوې نبي علیه السلام مبارک وی دا اوښ د چا دی وی د فلانکي ورشئ مالک یې راولی وی دې اوښ ما ته فریاد وکړو دا د نبي علیه السلام معجزه ده لکه سلیمان علیه السلام د مارغانو په خبرو به پیدا مارغانو سره به یې خبرې کولې دارنګې اوښ نبي علیه السلام دا د هغه معجزه شوه پې پوه شو اوښ مالک یې فورا راغی وی ستا دا اوښ راغی ما ته فریاد وکړو ټول خلک یې پرېښود دومره مو ته پته ده چې په جومات کې نبي علیه السلام ناست دی او دا ورته پته ده چې زم فریاد ورته کوم چې زما فریاد واوري انصافدار نه انسان دی بې انصافه له څوک نه دي او ورته انصاف والا ښکارېده خلک یې ټول پرېښودل د هغې خواله راغی وی ستا دې اوښ ما ته فریاد کړی دی وایي چې دا مالک په ما کار کوي او خوراک نه راکوي او چې ستړی شم دمکۍ میم نه یو شان راباندې کار کوي دا ستا دې اوښ ما ته وایي څنګه ده خبره وی صاحب بلکل ټکې درته ویلي دي وی ظلم مه کوی که نه د دې حیواناتو خو ژبې نشته تاسو ته ویلي خو نه شي چې ما باندې کار بند کا تا ته ویلي خو نه شي چې ما له ګیا راکړه تا له الله عقل نه دی راکړی وی پام کوئ په حیواناتو که تاسو کار کوئ نو چې دا برابر او په طاقت کې کار پې کوئ او چې ستړي شي نو بیا وتړی بندې کوئ او چې کار پې کوئ خوراک او ګیا ورکوئ که ګیا او خوراک هم ورنه کړه د قیامت پر ورځ دا به د الله په دربار کې تپوس کوي ګوره حیوان راځي او نبي علیه السلام ته فریاد کوي د اوښ او د حیوان دپاره رحمت شو که نه شو ښکاره خبره ده نبي کریم صلی الله علیه وسلم په یو سفر کې یو اوسی راله اوسی نو خلک یې پرېښودل او نیغ د نبي علیه السلام خواله راورسېده او خبره یې ترې د پیغمبر علیه السلام مبارک سره وکړئ او د اوسی صحابه و نیولې وه په پړي تړلې وه ښکار کړې وه هغه صحابي ته وایي پرېږده ما ته یې راپرېږده څه وایي ما ته زور کوي ما سره خبرې کول غواړي نبي علیه السلام ته فریاد وکړو د الله رسوله وایي زه ستا دې ملګري راونیوم ښکار یې کړم او په دا مخامخ غر کې دی یو غار دی په هغې کې د ما ماشومان بچي دي هغه وږي دي ما پرېږده چې لاړ شم او هغه خپلو بچو له پی ورکړم بیا به راشم نبي علیه السلام مبارک ورته مسکې شو وایي په داسې اعتبار دی چې اوس دې پرېږدم او بیا را نه شې وایي داسې قسم به درته وخورم چې په مخ د ځمکه او د اسمان لاندې به د هغې نه مضبوط قسم بل نه وایي څنګه قسم به راته وخورې وایي که زه لاړم او واپس رانلم نو ما د رب العالمین د حرام خورو په سب کې د قیامت پر ورځ پاڅوي وایي لقد اقسمت حلفت بعظیم تا خو ډېر مضبوط قسم وخوړ بلکې دی نه وویې د حرام خواره ټکې مه وویې د هغې خلکو په سب کې مې د قیامت پر ورځ الله ودروي چې د خلکو دا زکاتونه راغونډوي او تقسیموي د زکات منبران او چرمینان دې کې مې د الله ودروي وی ډېر مضبوط قسم دی وخوړه
ډېر خطرناک. هله پرېږده هغه اوسه یې پرېښوده لږه په منډه چې لاړه لږ ساعت تېر شو نو واپس راله. وی څنګه دې وکړل؟ وی بس بچي مې وږي وو د الله رسوله ماړه مې کړل، که دا مې نه وې ماړه کړې وږي وکړل ما کې خو پې وو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فورا صحابي ته وی وی د اوسې خوشې که پرېږده. ولې که دا تا مړه کړه اوس دې دا ذبحه کړه ولاله دې کړه ښکار خو دې وخوړه، لیکن بچي راړل ضایع شو. هغه بچي دې مظلومان دي د هغې د خوراک څه نشته. هغه زمانه کې شرک شروع و چې الله نه منرورو به ختمېده او چې ختم شوی و هېڅ په هر څه به ختم. د دې هر څیز وجود د نبي علیه السلام د برکت نه شو، د الله د نوم نه او د الله نوم د هغې د برکت. دویم نبي علیه السلام مبارک د هر چا متعلق داسې طریقې مونږ ته ښولي دي چې په هغې کې د رحم بوی راځي. لکه د حیواناتو متعلق فرمایي اذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. وی که تاسو قصاص الی لکه یو سړی د قاضي له لاړ شي او زما پلار چا وجلی دی ما درته قصاص واخله نو په ښکلې طریقه قصاص والیږو. د خو سړی وجلی دی ته به سر پرې کې په داسې طریقه وکړه چې ډېر تکلیف ور نه کې. او که ته ذبحه کې چرګ او چرګوړی او حیوان ذبحه کې نو ګورې په ښه طریقه. ښه طریقې علماو قولې د څه ته وایي؟ چاړه ښه تېره کړه، ښه تېره کړه چاړه چې دا څاروي زر دمه شي زر ترې سوځي زر هسې نه تکلیف ورته ونه رسي. بیا چې چاړه دې تېره کړه او څاروي الالی لاس پې ولو تړه چې دې ډېر ټوپونه وایي بې ځایه زخمي نه شي او زر چاړه راکاږه. او بیا وایي چې چاړه هم کله په څاروي راکاږي د هغه مخکې مه راکاږه. ګورې دا مغله تکلیف دی د هغه نه پوښي چا چاړه تېره کړه. بعضې خلک چاړه د څاروي مخکې په تېرۍ په کاڼي باندې یا په هغه بل څیز باندې. دا حیوان هم پوهېږي شعور لري چې دا چاړه خو د ما لپاره استعمالي ما به ټوسه لالۍ نو مخکې نه یې ولې په تکلیف او په کړاو کې اچې دا رحم شروع نو که نه شو. چاړه به د هغه نه پوښي شا تېره کې ښه به یې تېره کې سپې لاس به ورتړې زر به پرې راکاږي چې قصه خلاصه شي. او که دا نه وي نو بیا خو د انسان خوراک نشته که نه دا خو په ټولو دینونو کې شته چې څاروي خلک لالۍ د غوښې دپاره د انسان ضرورت دی. زمارونو دا حقیقت دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وجود د هغې ژوند د هغې پیغمبري د هغې ګرځېدل د هغې خبرې د هغوی کارونه دا ټول زمونږ د عام خلق سکے مخلوق خدا سکے بیا په هغې کې مسلمانانو کې بیا د هغې امت زمونږ دپاره ډېر لوی رحمت او سعادت دی. ټول وایي الحمدلله. دا میاشت ده د هغې د پیدایش مبارکه میاشت ده. نو په دې نسبت مې دا خبره وکړه. خو تاسو به دا مهرباني کوئ دوه کاره کوئ. حق خو موږ د نبي علیه السلام منو، هېڅوک ته انکار نشي کولی، په موږ یې حق دی. یو دا چې د هغې دپاره درود شریف ویل. د درود شریف فایده هغې ته هم ده او غټه فایده یې ګورې موږ ته ده. درود شریف د دې ما انشاءالله چې ته یو جمعه بیان درته وکړو. درود شریف زیات ویل پکار. نمبر 1. دویم دا چې خیرات او صدقه او د هغې ثواب نبي علیه السلام ته بخل. څه خاص ورځ ضرورت نشته. څوک 12 یادوي دا 12 د ربیع الاول دې کې علما اختلاف کوي څوک 12 د ربیع الاول یادوي او څوک وایي چې نه هم د ربیع الاول د نبي علیه السلام د ولادت ورځ وه. نو د ورځې څه خاص تخصیص نشته. هر وخت کې هر ټایم چې وي خو دې ورځو کې خلک ذکر کوي چې دا د نبي علیه السلام د ولادت د پیدایش میاشت ده. نو په دې نسبت په دې میاشتو کې عموماً خلک خیرات او صدقه کوي. نو یو صدقه خیرات چې څومره د چا وس کېږي. صدقه او خیرات دام دی چې سړی څه خوراک پوښ کړي چې غریبانانو له ورکړي. او صدقه او خیرات دام دی چې هېڅوک خبر نه کوي او پټ چې د غریبانانو له پسې شی والي نغدې پیسې ورکړي بل څه وله والي دا هم غټه صدقه ده. جومات کې ولګوي بل ځای کې ولګوي یو جاري غوندې صدقه شوه. او دا د نبي علیه السلام مبارک په مونږه یو حق دی. الله به پرې خوشحاله شي او مونږ له به الله فایده راځي. بل په خپل زړه کې به د نبي علیه السلام مبارک په ولادت د خوشحالۍ اظهار کوي. په خپل زړه کې په دې به تاسو مونږ خوشحاله یو الحمدلله چې الله نبي علیه السلام دنیا ته رالیږلی دی. نو په دې باندې دا د ابولهب واقعه ده پکې بخاري شریف کې حدیث دی چې کله نبي علیه السلام پیدا شو نو سویبه وینځه وه د ابولهب ورله ابولهب ته وایي وایي ستا د هغه مړ ورور د عبدالله بچی پیدا شو. نو ابولهب پې خوشحاله شو وایي ده ته ما ازاده کړې. نو نبي علیه السلام فرمایي بخاري کې به راشي حدیث دی پکې بخاري کې شته وی چې د قیام ابولهب خو کافر مه د جهنم کې به پروت خو چې په کوم ټیم د زما په پیدایش خوشحالي کړې ده او هغه وینځه ازاده کړې ده نو هغه ټیم کې به ده ته په دوزخ کې الله په دې ګوته کې پی پیدا کړي او هغه پی به دې روي. ابولهب ته کافر ته په د جهنم کې بخاري کې راځي. نو خبره دا ده زمارونو چې د نبي علیه السلام پیدایش باندې انسان دا ډېر رسومات او رسمونه کول نه دي پکار خو په خپل زړه کې خو د خوشحالۍ اظهار کول. د چا زوی وشي خیرات وکړي خوشحالي زوی مې شوې د چا واده وشي خوشحالۍ خیرات وکړي چا کله بل څه خوشحالي پېښه شي نو خیرات وکړي. نو د نبي علیه السلام مبارک د راتلو نه غټه خوشحالي بله کوم
لکه هم سړی خوشحاله اظهار وکړي لږ صدقه خیرات هم وکړي او نو دا ډېره بهتره خبره ده الله به پرې موږ له اجر راکړي او غټه خبره خو د هغې د سنت او د هغې د اعمالو او د هغې د عقایدو